په ما الزام دی چې قایل د ازادۍ نه یمه، لاس مې دې مات شي چې مرغیو ته پنجره واخلمه. شور چې جوړ نه کړي د زغم بله طریقه نشته دی، د خلکو خولې شته خو د خلکو اراده نشته دی. شور چې جوړ نه کړي د زغم بله طریقه نشته دی، د خلکو خولې شته خو د خلکو اراده نشته دی. شور چې جوړ نه کړي د زغم بله طریقه نشته دی، د خلکو خولې شته خو د خلکو اراده نشته دی. د محبت نه هم د خپل وطن حالاتو ویستو، زما په خیال د دې نه لویه المیه نشته دی. دا هم ممکنه ده شاید ما خودکشي کړې وي، دا هم ممکنه ده شاید ما خودکشي کړې وي. زما په قتل کې زما ولې نامه نشته دی، او د خپل غربت نه مې دیدن بیا صدقه کړو د چا، د خپل غربت نه مې دیدن بیا صدقه کړو د چا، د خپل غربت نه مې دیدن بیا صدقه کړو د چا. په خالی جیب کې مې د کاړي کرایه نشته دی، د خپل غربت نه مې دیدن بیا صدقه کړو د چا، په خالی جیب کې مې د گاڑی کرایه نشته دی. دا هم ممکنه ده شاید ما خودکشي کړې وي، دا هم ممکنه ده شاید ما خودکشي کړې وي. زما په قتل کې زما ولې نامه نشته دی، د خپل ورک شوي ځان لټون باکره دومره ګران دي، لاره د حد نه ډېره شته خو فاصله نشته دی. یو تازه غزل دی چې څه ضرورت به وي چې زه ترېنه شیشه واخلمه، شمارم یا نه زه چې د چا نه باقیه واخلمه. څه ضرورت به وي چې زه ترېنه شیشه واخلمه، شمارم یا نه زه چې د چا نه باقیه واخلمه. د زندګۍ کور مې ورکړی دی کلونه وشو، د تنهایۍ نه آخر څومره کرایه واخلمه. د زندګۍ کور مې ورکړی دی کلونه وشو، د تنهایۍ نه آخر څومره کرایه واخلمه. ما د خپل ځان نه دا فایده بیخي وانه غستله چې د دې خلکو نه زه څرنګه فایده واخلمه. ما د خپل ځان نه دا فایده بیخي وانه غستله چې د دې خلکو نه زه څرنګه فایده واخلمه. ما د سګرټو نه په دې هنر خپل ځان منې که، په دې پیسو به ماشومانو ته بسته واخلمه. ما د سګرټو نه په دې هنر خپل ځان منې که، په دې پیسو به ماشومانو ته بسته واخلمه. او شعر پکې داسې دی چې په ما الزام دی چې قایل د ازادۍ نه یمه، په ما الزام دی چې قایل د ازادۍ نه یمه، لاس مې دې مات شي چې مرغیو ته پنجره واخلمه. په ما الزام دی چې قایل د ازادۍ نه یمه، لاس مې دې مات شي چې مرغیو ته پنجره واخلمه. او شعر پکې دی چې په ما کې دومره جرأت هم نشته بخښنه غواړم، په ما کې دومره جرأت هم نشته بخښنه غواړم چې ذوالجلال ته هم د خپل قاتل نامه واخلمه. او باکره څه په خوشفهمۍ کې مبتلا سړی، منتظره شعر پکې دی چې باکره څه په خوشفهمۍ کې مبتلا سړی، باید د دې دور د خلکو اندازه واخلمه. ډېره زیاته مننه.